بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې زمونږ کوم سبق دی د اولی سفارې د سورة البقرې دوکم اتیایم نمبر آیات خوانوالی تر 82 اتیایم نمبر آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. نو هلاکت د پاره د هغه کسانو چې لیکي کتاب بأيديهم په خپلو لاسونو باندې ثم يقولون هذا من عند الله، بیا وایي دا د طرفه د الله نه دی. لیشتروا به ثمنا قلیلا، دې د پاره چې واخلي په دې باندې دنیا لګا. فویل لهم مما كتبت ایدیهم، نو هلاکت دی دوی لرا د هغه نه چې لیکلي دي لاسونو د دوی. وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت دی دوی لرا د هغه نه چې دی یې کوي. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، او وایي دی چرې به ونه رسیږي موږ ته اور الا ایاما معدوده، مگر یو څو ورځې د شمیر. قلت ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا، آیا اغستې د تاسو په نزد الله وعده. فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله، نو هیڅ چرې خلاف نه کوي الله د خپل وعدې. ام تقولون على الله ما لا تعلمون، یا وایي تاسو په الله باندې هغه چې تاسو پې نه پوهیږئ. بلا بېشکه من کسب سیئة واحاطت به خطیئته، بلا بېشکه من کسب سیئه چا چې وکړو بد عمل شرکو، واحاطت او راګیر که به د لره خطیئته ګناه د دو. فاولئک اصحاب النار، نو دا کسان دوزخیان دي. هم فیها خالدون، دی به په دې کې همیشه وي. والذین آمنوا، اوا کسان چې ایمان راړو، وعملوا الصالحات او عمل وکنیک، اولئک اصحاب الجنه، دا کسان جنتیان دي. هم فیها خالدون، دی به په دې کې همیشه وي.